نو زموږ د علما لیکي چې د ټولو خلاصه د الله ذکر دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار اے بندگانو د الله په ذکر، د الله په یاد، دا په زړه کې اطمینان پیدا کېږي. تطمئن القلوب، زړه کې سکون پیدا کېږي او زړه پې خوشحالېږي. او نن ګورې د دنیا چې څومره مرضونه او بیمارۍ دي دا د زړه پریشانۍ دي. پیسې به خلکو سره ډېري، بنګله به وي، موټر به وي. زمونږ باباجي جمدي یو سړی وله راغی، د هغه نوم درته نه اخلم، ممکن د بعضې ملګري پېژني. هغه زمانه کې ډېر مالدار سړی ورسره کېناسته، وی صاحب زه راغلی ما ډېر زیات پریشان یم، ډېره پریشاني مې ده او ما ته څه اوراد او کلمات او ښایي او دعا م راته وکړه چې دا پریشاني مې ختمه شي. وی صاحب هسې دا خیال دې رانیسي چې ګنې پیسو تاریان یم. هغه زمانه کې دا فلینکو چې دا قصې پیسې نه وې، وی زما دا پېښور کې به دا ټورسټ چلی دی، زما دومره ټورسټ چلیږي او جایداد مې م دی او کارخانې مې م دی او د دنیا دولت او ورڅه مې شته او ډېر زیات نوکران مې دي خو ډېر زیات پریشان یم. د شپې چې سملم د زه ورسره ناست وم، دا زما مخکې خبره ده، وی دومره لپه ګولۍ خورم او ما غرمه بیا خوب نه راځي، دومره ګپه ګولۍ خورم، ډېر زیات پریشان یم، پریشاني مې ډېره زیاته ده. هغوی ورته هغه وخت سره څه اوراد وخول، وی دا وایه غالبا 2 یا 3 ورځې پس به اخبار کته هغې سړي د اټک د پل نه دنګلي خودکشي کړی، اخبار لیکلي چې فلان کې د اټک د پل نه ټوپ کړی او ځان یې مړ کړ. دا د پریشانۍ د لس ډېره زمانه کې. نو د زړه سکون په پیسه نه حاصلېږي، د زړه سکون په بچو نه حاصلېږي، د زړه سکون په کارخانه نه حاصلېږي، د زړه سکون په مال او دولت نه حاصلېږي، په موټر او په جز نه حاصلېږي. د زړه سکون صرف او صرف د الله په یاد حاصلېږي چې الله ذکر کوي. او دا تجربه ده زموږ د بزرګانو د مشرانو په دې څیزونو تجربې کړي. یو الله یادوه، ولا اله الا الله، هر وخت الله یادوه. د دنیا په کار کې مصروف او وخت ته ملاویږي الله یادوه، او کله چې فارغ شي بیا الله یادوه، ذکر د الله کوه. په خدای قسم ما راته قسم وخوړه چې له دې نه د اطمینان او د سکون دپاره بهترین علاج او بهترین نسخه بله نشته چې الله خپل حبیب نبی علیه السلام ته ښیي او نبی علیه السلام خپلو صحابو ته ښیي او رب العالمین حضرت موسی علیه السلام غوندې پیغمبر ته ښیي. نو بس خو د برکت شی شو که نه؟ خو لږ د زړه په اطمینان او په سوچ سره چې سړی لږه بیدار وي، الله تعالی ته توجه برابري. د الله نوم دی پکې. د هارون الرشید ښځه ده زبیده، نیکه ښځه واسې، ډېر کارونه هم کړي دي. مکې مکرمې ته یو نهر راوستی او په هغه زمانه کې نهر زبیده ورته وایي. هغه نهر اوس نشته خو اثار یې شته. د عرفات نه چې سړی مزدلفې ته راځي نو د هغه نهر څه اثرات اوس هم شته دی. او یو ډېر خطرناک خوب یې لیدی، ډېر خراب خوب یې لیدی، خو خوب سړی وویني یو شانتې او تعبیر یې بل شانتې وي. خوب یې ولید او ډېره زیاته پریشانه وه او داسې خوب یې لیدي وایي زه د بیت الله سره خوا کې ولاړه یم په دې مکه مکرمه کې او د دنیا خلک راځي او ما سره بدعملي کوي. پریشانه وه. بیا چې علماو ته خوب بیان که هغوی وی دا خو ډېر خشته خوب دی. وی تا نه به الله داسې یو خدمت اخلي چې هغې کې به د اهل مکه او د دې خلکو فایده وي. ابسي وی دا نیر غوندې خدمت به دنه الله اخلي. دې خلکو له به توبه را پیدا کړې، بس د هغې په زړه کې الله واچول، انجینران او خلک یې ولګولو، د دنیا نه اوبه را پیدا کړلې او هغې مکې مکرمې ته راوست. چې کله به حج له راتله که نه نو اعلان به یې وکړ، وی چې څوک غریبانان یې وسې نه کېږي ما له به حج ته راځي زه به یې بوځم، ما سره به یو ځای ځي. د هغې خرچه د حج چې څونه ده خوا ابدي په خپله کور او غلامان او مریان، او په کور کې مریان غلامان 1000 مریان غلامان وینځې د دې داسې وي چې د قرآن شریف حافظانې وي. اومغه وینځې اومغه هلکان چې کوم غلامان په کور کې خدمت کو، کومې وینځې د قرآن حافظانې وي، وی تاسو به جاروم وخئ قرآن به هم تلاوت کوئ، ما له به کټوۍ هم پخوئ او تلاوت د قرآن شریف به هم کوئ. چې کله مړه شوه چا په خوب کې ولیده، وی زبیده الله سره څه وکړل؟ وی چې کله الله ته ور مخامخ شومه نو وی ما ته وی چې زبیدې نیکۍ خو دې ډېرې رالېږلې دي او ډېر صدقې دې کړي دي او خیراتونه دې هم کړي دي او ډېر خلک دې حجونو له امروسترې. دا خو که ما د بادشاه د تره لور نه وې پیدا کړې او د بادشاه کور کې په بادشاه مې نه وې واده کړې، دا هېڅ هم تا نه شو کولی. او زما د برکت ده.
واقعي که دا درته الله وي نو مونږ جواب ورکولی خو ما سترګې در کړې وې ما خپې در کړې وې ما عقل او دماغ در کړل نو ذکر یې درس کړي که ما چېرته پوډري پیدا کړې بیا درس کولی وی بس اوره پیدا مو دا وجود مې پر پیدا شو چې الله غرقه شوم دا څه وشو وی نه زما د نوم یو ځای کې تعظیم دی ډوډۍ دې راغشتې ونوړی اول یې خولې ته اچوله او دې کې مؤذن باند وی الله اکبر نو تا هغه نوړی راواغېسته واپس دې په کاسه کې کېښوده او لوپټه دې په سر سمه کړه لوپټه دنه پرېوتې وه زما د نوم عظمت دی او که لوپټه دې په سر سمه کړه او نوړی دې واپس کېښوده نو چې لوپټه دې سمه کړه نو واپس دې نوړی وخوړه زما د نوم احترام دې کړی دی په هغې دې بخم زه جنت د الله نوم کې ډېر لوی کمال دی یو حدیث پاک کې راځي وی کم شی چې جمدېرې دی به روانې دي بیږي دی به الله یادوي د الله ذکر به کوي کمې اوبه چې په ډنډ کې ولاړي دی به الله نه یادوي نو روانې اوبه نه څښا کېږي تام پاکوي او چې په ډنډ کې اوبه ودرېدې په یو ځای کې الله ذکر ته ختم شو نو څه موده پس خابین شروع کړي وی کومه جامه چې نوې ده الله به یادوي او چې څه موده یې واغوندې او خیره نه شي د الله ذکر بند کړي وی کم کب چې په دریاب کې الله یادوي نو هغه به مچیمار نه ښکار کوي او چې کله د الله نوم یې بند کړ دی به جال کې ګیرېږي کومه مرغۍ چې په هوا کې الله یادوي د جالګر نه او د ښکاري نه به الله بچ ساتي او چې کله د الله نوم بند کړ نو فوراً به په جال کې ګیرېږي کم بوټې چې الله یادوي دی به شین او زرغوني او چې کله هم د الله نوم بند کړ په هغه ساعت به دوچي کومه میوه د میوې بوټې چې دا الله یادوي دې میوې بوټې له به الله بار ورکوي که ته وایې چې دې بوټي ته خو زه سر اچوم نو بار پکې کېږي ورشه د ځنګل دې بوټو ته وګورئ دې کې دا بار چا پیدا کړي او کم بوټي چې د الله ذکر بند کړ هغه بوټي کې میوه به نه پیدا کېږي میوه به کمه به پکې کېږي دارنګې زمونږ د انسان مثال هم دی کم انسان چې الله یادوي په ژبه ده کې به الله د ایمان میوه پیدا کوي ده کې به الله د نیک عمل میوه پیدا کوي دې به الله ته نږدې کېږي او چې د الله ذکر یې بند کړ مثال یې د مړي شو د الله نه لرې شو بعضې ذکرونه دي رونو چې د هغې ډېر لوی فضایل راغلي دي ها درته ذکر کوم یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې سحر وخت کې څوک لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ګوره هر انسان ته به انشاءالله کې دا یادي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر چې دې سحر سل کرته دا وایي د دې درې فایدې دي یو فایده خو یې دا ده چې په دغه ورځ به د نیک عمل زیاتي الله بدله په دې ټوله ورځ کې د نیک عمل توفیق ورکوي ګناه به ترې کمه کېږي دویم د شیطان نه به الله محفوظ ساتي او دریم د پیریانو نه به الله محفوظ ساتي بعضې بیماری د انسان ته چې لګي د پیري د وجې نه لګي یا د شیطان څه چل وکړي د انسان په وجود کې د هغې نه بعضې بیماری لګي د هغه بیمارونه هم محفوظ شو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یو بل لفظ دی درې دېرش کرته په مانځه پسې هر مانځه پسې سبحان الله او درې دېرش کرته الحمدلله او څلور دېرش کرته الله اکبر او دا ذکر د شپې د اوده کېدو وخت کې درې دېرش کرته او سار چې پاسې دقسې وې حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت علی رضی الله عنه ولېږله نبي علیه السلام له وی داسې کار وکړه چې ته لاړ شه د کور دا ټول خدمت ته پخپله کې نو بابا له د غلامان چا راجېږلي دي چې عمره یې دله درکړي فاطمه رضی الله عنها چې څنګه راله نبي علیه السلام ته نو داسې وخت و چې نبي علیه السلام کور کې نو واپس لاړه نو چې حضور پاک مبارک کور ته راغی نو بیبیان ورته الوس وی صاحب فاطمه راغلی وی څه شو واپس کور ته لاړ نو نبي علیه السلام ورسره ډېر زیات محبت و دې سره نو حضرت فاطمه رضی الله عنها کرا نبی علیہ السلام لا حضرت علی صاحب د دې حدیث خپل راوی دی او داسې وخت کې راغی چې مونږ بس ماسخوتن اوده کېدو وی نبی علیہ السلام مبارک کې راننوت مونږ ورته پاسېدو چې مه پاسې او راغی زما او د فاطمې په دا میاس کې کېناسته او خپه مبارک یې اوږده کړه زما د خېټې سره د نبی علیہ السلام خپه مبارکه و جنګېدله وی هغه یخوالی اوس هم زه په دا خپله سینه کې محسوسوم وی فاطمې نه یې تپوس وکړو چې بچې څنګه راغلی نو هغه ډېره حیاداره وه هغې غږ نه کړم وی مې چې صاحب دا ما در لېږلی و
سره را لېږلې وه. وی صاحب دا په کور کې یوازې جارو مګي جارو وی په دې کور کې نو ټولې جامې د دوړو د خاورو ډکې شي او میچن هم په خپل لاس تاوی نو د میچنې د تاولو د وجې نه په دې لاس کې غوټې پیدا شوې او وی صاحب زما د دې یو بستره ده دا چې پیوس مونږ ناست یو هغه هم د یو څاروي سرمن ده نو د شپې پې مونږ اوده کېږو او دروازې بیا اس ته واچو نو ګیا پیستا چو نو ما دا درو لېږله زه خبر شوم چې تاسو د چا غلامان او مریان را لېږلي دي نو دې له به یو مریی ورکړي نو دې سره به دا کار خدمت کوي نو په دې به لږ اسانتیا راشي. ګوره د نبي علیه السلام څونه محبت و د خپلې لور سره او هر انسان دا غواړي چې زما په لور دې راحته راشي. نور خلک به خپل کار کوي خو چې زما لور په راحت دی. لیکن حضور پاک مبارک ورته فرمایي وی بچي یو ښه شی درته نه ښیم د دې نه هم ښه شی وی بابا وښایه وی چې کله اوده کېږي نو 33 کرته سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر وایه او چې کله پاسې بیا داسې وایه. او یو بل حدیث کې یو راوي ذکر کوي چې داسې متوخل چې هر مانځه پسې هم وایه وی دا ستاله د خادم نه بهتر دي. څه مطلب لکه کوز زه یو نوکر او یو خادم درکم ته به پرې ډېره زیاته خوشحاله شي شکر دې ماته یو غلام او یو مری او یو خادم میلو شو. وی دا کم تسبیحات چې درته موخول او دا وی نو د قیامت پر ورځ به پروردګار تعالی په دې دومره اجرونه ثوابونه درکړي په هغې به دومره خوشحاله چې اوس د دې خادم او د غلام د مرۍ په اغېشتو به دومره خوشحاله نه شي. دا پیغمبر علیه السلام خپلې لور ته وښول او یې بچې خفه کېږه ما د بدر یتیمانان دي ماله مریان بېشکه راغلي دي خو هغې ستا نه زیات محتاج دي دا مریان به هغوی له ورکړو. یو د حضور پاک انصاف څومره او دویم خپلې لور ته چې کوم تسبیحات وښول دې ته تسبیحات فاطمي وایي. زمونږ دا طالبانو ته تسبیحات فاطمي وایي دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت. لا حول ولا قوة الا بالله. بعض خلک یو ځای کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ګور یو پکې لا اله الا الله زیات شو او بل ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله زیات شو. لا حول ولا قوة الا بالله دام یو ذکر د دې ډېر لوی فضیلت خو لا ولې درته معنا وکړه. لا حول د شیطان نه او د هر قسمه ضرر د مخلوق نه انسان نشي بچ کېدی او د ولا قوة او په عبادت باندې طاقت نه ملاویږي الا بالله. دا دواړه څیزونه د الله په ذات او د الله په توفیق ملاویږي. د شیطان نه د دشمن نه د پیری نه او د هر قسمه ضرري څیز نه د بغیر د الله نه بل څوک نشي بچ کولی او طاقت او قدرت درکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک نشي پیدا کولی. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. څومره ښکلې معنی ده. حضور پاک مبارک یو ځل په سفر روانو یو صحابي ورسره په اس شاته په اوښ شاته ناست نو هغه صحابي وی لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ السلام ته دا کلمه واورېده نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی لکه ډېره ښکلې کلمه دې ووی وی دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. او یو بل حدیث کې راځي دو یا او په یو کې او یا راځي چې لا حول ولا قوة الا بالله د او یو بیمارو علاج دی او یا بیماری کمی دی وی په دې کې وړه بیماری کې ده هغه غم دی چې انسان ته سبب نه معلوم چې دا د کومې وجې نه راغلی بے سبب غم چې سړي ته پته نه لګي او پریشانې دا په هغه او یو بیمارو کې پټینۍ بیماری ده هغه یو کم او یا د دې نه غټې بیماری ده. لا حول ولا قوة د دې علاج نو که یو ځای کړل ټول هغه هم وایه او دا هم وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ګوره ټول ذکرونه پکې جمع شو هغه سبحان الله والحمد لله والله اکبر هم پکې جمع شو او د لا اله الا الله ولا ذکر هم پکې جمع شو او ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله ولا ذکر هم پکې راغی. د دې وجه نه صلات التسبیح کې 300 کرته دا کلمه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او یو روایت کې وسره ولا حول ولا قوة الا بالله مشتا او صلات التسبیح طریقه خو به تاسو ته اکثر مرګرو ته یادوي چې وکړي او دا کلمات پکې 300 کرته ووایي. نو نبی علیہ السلام مبارک خپل سر ته حضرت عباس ته ښولی دی وی 10 قسمه ګناهونه به درته الله معاف کړي. واړه ګناهونه لوی ګناهونه پټ ګناهونه ښکاره ګناهونه هر قسمه ګناهونه دا به دنه پروردګار معاف کړي. نو چې حضور پاک مبارک کم کلمات خپلې لور ته ښایي او خپل تره ته یې ښایي او په مینه یې ورته ښایي خو د فایدې څیزونه به یې که نه مبارک چې دی
د یو امیر د باغ خادمو باغ کې به خدمت کو دا هغه امیر یو ځل میلمانه راځي نو هغه میلمانې بوتله وي راځي چې بوم زما باغ کې به ډوډۍ وخورو باغ ته بوتله نو دې خوشحاله شو میلمانو ته سترګې اوچتې شو چې دا خو ډېر اصیل سړی دی چې میلمانه لاړل نو د امیر صاحب دا مبارک راغوښته وی تا خو زما ډېره لویه حیا راوسته یا اول خو بېعزته شم خو چې بیا هغه ستا دینداري ښکاره شوه نو زما ډېره حیا دې راوسته ته دومره ښه سړی داسې مهرباني وکړه چې زما لور د هغه درته په نکاح کوم وی زه خو دغه یم نوکر سړی یم ستا لور په ما سره څه ګزاره وکړي وی نه بس زما لور هم نیکه جینۍ ده د نیکۍ په هغې هم ختمه ده او هغه هم نیک خاوند غواړي ما ورسره مشوره کړې ده خیر هغه لور یې ورته په نکاح کړه قصه اوږده ده خو دې راته مختصر کړه چې لور یې ورته په نکاح کړه او دا په لومبۍ شپه د واده دې مبارک لراله نو دې مبارک ولا دې ولا راغې ورته وی خفه کېږي به نه ته به هم دلته زما په دې کور کې ناست دی پلار کره به نه دی او چې هر څوک دله هر قسمه ډوډۍ میوه درکوي ابه نه سکې ډوډۍ به دله زه رالیږم بیا به سره خبرې کوي دی به ته مزدوري به یې کوله او کور ته به نه راته 40 ورځې په دې خپله ښځه ډوډۍ خوړه نو په 40مې ورځې پس راغی دې ښځې سره میلاو شو نو ښځه ورته وایي سړیه ما کې څه چلو چې د دې ولیدم رانه وتښتېدې که څه مسله وه وی نه ته د امیر صاحب لورې او ستا پلار نیک سړی دی دا نه چې ګنې هغه باندې زه بدګمانه یم خو بیا هم خامخا څه حرام او حلال پته نه لګي چې تا باندې به څه خوړه دي نو ما در باندې 40 ورځې حلاله ډوډۍ وخوړه ستا وجود مې پاک کړ او زم حلال خور یم زما وجود هم پاک دی دا مې دې دپاره وکړل اوس به ما تا سره هغه د ښځې او د خاوند چې خپله کومه تقاضۍ به پوره کړو نو دې کې زما مقصد دی ادا که مونږ له خدای زوی راکړه نو چې زم پاک یم او تم پاکې نو هغه زوی به حلالي پاک پیدا شي نیت مې غزوي ته دا چې د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت کوم نو د هغې نه وله پروردګار بچی ورکړه هغه عبدالله نوم کېښود عبدالله ابن مبارک تا اندازه لګوه چې د ښځې سره د میلاوېدو نه 40 ورځې مخکې ورته انتظامات برابر کړل وروستو بیا حلال مال هغه عبدالله ابن مبارک د احادیثو یو بهترین استاد جوړ شو او ورته ثواب دا 4 سلسلې نه دي قادریه او چشتیه او نقشبندیه او سرور د دې کې د ټولو پیرانو پیر دی او زمونږ د امام بخاري او د امام ترمذي او د امام نسائی او د دې لویو محدثینو د چا استاد دی او د چا د استادانو استاد دومره لوی سړی نو چې کله وفات کېږي که نه او مریضن کدنې تقریبا شروع کېږي نو شاګردان ورته راجمع دي د احادیثو شاګردان هغې ته وایي وی مو چت کې د دې کټ نو په دا ځمکه مې سملوې هغې وی ولې وی ګوره ولې به نه وایې تا زما شاګردان یې زما اډر زما حکم مو چت کې په دا خاورو مې سملوې نو استاد حکم ون او دې سپینګیري بوډا دی غریب لاسونه یې هم رپي او خپې هم رپي نو هغې اوچت که په ډېر محبت او په مینه او په ځمکه یې سملو د هغه بسترې نه او د هغه بالښت نه نو چې په ځمکه یې څنګه سملو که نه نو دا خپله ګیره او دا مخ یې د خاورې پورې پیوس کړل او چغې کړې الله یا الله ما سره به څه کې الله ما سره به څه کې زه به تا سره میلاوېږم هېڅ را سره نشته پروردګاره ستا دا نوم را سره دی دغه سپینه ګیره را سره ده بل څه ما سره نشته وی شاګردانو په چغو چغو په ژړا شو چې دا د حدیث استاد او دا د دې بزرګانو پیر او د دې حالت ته ګوره خدای موږ به څه کوو خدایه یو دا ستا نوم دی را سره الله او دقه سپینه ګیره ده دې خاورو پورې درته مګم بل را سره څه شته ده چې دې تاله دروړم مسلمان چې پړه کې د یو صحابي نه نبي علیه السلام مبارک واورېدل د الله نوم پې الله ځان ته یې رانږدې کړه او پیغمبر علیه السلام په دې تندي باندې ښکل کړه وی د الله رسوله ما خو څه نه دي کړی او نه مې څه نیکي کړې ده تا ځان ته ولې رانږدې کړم وی دا لفظ د الله چې دی اوی زما د زړه کې دی د الله نوم را دننه واقعي د الله نوم چې سړی په محبت او په مینه والي هغې کې ډېر لوی برکت او ډېر لوی خیر نو مونږ الله پیدا کړي رزق زمونږ د الله د طرف نه دی ژوند د الله د طرف نه دی مال د الله د طرف نه دی عزت د الله د طرف نه دی مرګ د الله د طرف نه دی بچي د الله د طرف نه دی او مونږ ته بار بار حکم هم کوي چې ما یاد کړې نو په کار دی که مونږ بیا هم په دې هم د پاسه مونږ الله نه یادو مونږ ډېر بدقسمته او بدبخته به یو تا نه منې کوي پروردګار له خپل د دنیا کار هم کوه خپله ډیوټي دې هم کوه خپله زمینداري دې هم کوه خپل تجارت دې هم کوه خو الله مه یېروه که الله دې هېر که نو ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة
ځوان کن چې څوک زما د یاد نه غافل شو زه یې کړم نو د دنیا دا ژوند به ورله تریخ کړمه ولې دا د دنیا ژوند ته مراد دی ونحشره یوم القیامت د آخرت دویمه خبره ده ونحشره یوم القیامت اعمى د قیامت پر ورځ به د قبر نه ړوند پاسي او د دنیا ژوند به تریخ کم تریخ څه ته وایي د مقدمې پسې منډې وهه هغه دشمنۍ پسې منډې وهه هغه اسپتال ته منډې وهه دا تریخ ژوند دی که نه پریشانه پروردګار زمونږ په ژبه د الله نوم او ذکر جاري کړي دعا وکړي الله زمونږ په ژبه خپل ذکر جاري کړي زمونږ په زړونو کې پروردګار خپله مینه واچوي اله العالمین دا ستا دا نوم او دا کلمه شهادت خدایا د ځنکدن په وخت کې زمونږ په خولې نصیب کړي وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله وصحبه. محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 337 نمبر کیسټ کې تاسو د الله د ذکر فضائل واوریدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.